د لشکرګاه ښاروالۍ د عامه اړیکو مسؤل محمد طاهر ابشار امید راډیو ته وویل چې د باباجي ولسوالۍ له لوري لشکرګاه ښار ته د داخلېدو دروازې د جوړېدو چارې چې 3 میاشتې وړاندې د هلمند بارک او فولاد صنعتي شرکت لخوا د 11 لک افغانۍ په لګښت پیل شوي اوس بشپړې او رسماً ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. نوموړي زیاته کړه د لشکرګاه ښاروالۍ هڅه کوي څو د خصوصي سکتور په همکاري دې ته ورته بېلابېلې رغنیزې پروژې پراخې کړي چې ښار ته نوی انځور ورکړل شي. ابشار زیاته کړه دغه دروازه تقریبا 3 میاشتې مخکې د بنسټه برک کېښودل شوله چې د دغه 3 میاشتو په جریان کې د هلمند بارک صنعتي شرکت له لوري دا پروژه بشپړ شوله او همدارنګه د دې پروژې تقریبا هغه تخنیکي چارې چې ټولې بشپړې شولې. نن موږ د یو داسې مراسمو شاهدانو چې موږ وکولی شول چې دغه دروازه چې جوړه شوې ده د هلمند صنعتي شرکت لخوا څخه هغه مو ګټه اخیستنې ته وسپارله. په هلمند کې د هلمند بارک او فولاد صنعتي شرکت ولایتي مسؤل عبدالودود بارک وایي دا پروژه د ټولنیز مسؤلیت له مخې مالي ملاتړ کړې ده. دغه په وینا پانګوال باید یوازې د سوداګرۍ په هدف نه بلکې د ښار او ټولنې د پرمختګ لپاره هم ګټور رول ولوبوي. د هلمند بارک او فولاد صنعتي شرکت ولایتي مسؤل عبدالودود بارک امید راډیو ته داسې وویل: موږ خپل پر سر باندې د نسو کولای ځکه دا به د اسلامي امارت سره په امانګۍ باندې کیږي، د دوی غوښتنې مطابق به کیږي چې دوی کومه پروژه مشترکه داسې پروژه چې هغه خو دا خو موږ یو د بازسازي شرکت نه دی، دا د اسلامي امارت یا د ولس سره د همکارۍ په باب کې دا کار کوي، خپل په شخصي مالي لګښت باندې کار کوي. که چیرې داسې یو پروژه چې هغه ته اړتیا او زموږ د وس مطابق ان شاء الله تعالی موږ ته ورته مهال د سیمې یو شمېر اوسیدونکي دا ډول رغنیزې پروژې د ښار د ښې راتلونکي لپاره مهمه ګڼي او له نورو سوداګرو او پانګوالو هم غواړي چې د ورته همکاریو لړۍ دوامداره وساتي څو د ښار په ابادۍ کې خپل مسؤلیت ادا کړی وي. د سیمې اوسیدونکي نظر محمد زواک او سمیع الله وایي: ډېر خوشحاله یم چې نن مو داسې ښایسته پروګرام ولیدی چې دا ښایسته شش د هلمند ولایت د باباجي ولسوالۍ او د ښار مابینځ جوړ شو او هغه هم د یو ځوان تجار د هلمند یو ځوان تجار جوړ کړي. زه په دې پوهېږم چې دا هلمند تقریبا جنګو ځپلی هېواد دی، جنګونه شوي دي، داسې ویجاړ کنډواله دی، مګر اوس زه په دې امید لرم چې انشاءالله ورځ په ورځ زموږ هلمند د جوړېدو په حال کې دی. زموږ په وطن او زموږ په هلمند ولایت کې یو ابادي چې اوسي، موږ په دغه باندې ډېر خوشحاله کېږو. خوشحالي لامل زموږ دغه دی چې موږ په دغه ډېر خوشحاله یو. یاد دې وي چې له دې وړاندې هم د هلمند په بېلابېلو سیمو کې د پانګوالو له لوري ورته رغنیزې پروژې پلي شوي چې د خلکو له پراخ ښارکلي سره مخ شوي. ولس باور لري چې دا ډول ګډې هڅې ښیي خصوصي سکتور کولی شي له دولت سره د ښاري پراختیا او رغونې په برخه کې مهم رول ولوبوي. شاولي زیارمل، امید راډیو، هلمند.